د افغانستان اسلامي امارت د صادراتو د زیاتوالي او معیاري کېدو په برخه کې ګڼې آسانتیاوې رامنځته کړي دي. صادرات د هېواد په اقتصادي وده کې د یوې بنسټیزې برخې په توګه پرېکنده رول لري او پر مټ یې د برخه پراختیا موندلی شي. اسلامي امارت د صادراتو اهمیت په پاملرنې سره په دې برخه کې ګړندي ګامونه پورته کړي دي او پر دې توانېدلی دی چې د تېرو کلونو په پرتله د صادراتو کچه 2 برابره زیاته کړي. اوس مهال په 24 سوداګریزو سکتورونو کې د نړۍ شاوخوا 80 هېوادونو ته صادرات په عادي ډول دوام لري. د دغو صادراتو ډېری برخه د هېواد له 14 ولایتونو څخه ترسره کیږي. د هېواد صادرات د ایران، پاکستان، هندوستان، چین، قزاقستان، متحده عربي اماراتو، ازبکستان، ترکیه، عراق او تاجکستان هېوادونو سربېره عربي او اروپایي هېوادونو ته هم ترسره کیږي. همدارنګه له نړیوالو معیارونو سره سم په کابل، کندهار، هېرات، ننګرهار، بلخ او پکتیا ولایتونو کې د صادراتو د پروسس لپاره زونونه جوړیږي چې هر زون ته 100 جریبه ځمکه ځانګړې شوې. د یادو زونونو لپاره د ځمکې د انتقال او ملکیت چارې بشپړې شوې دي چې په نږدې راتلونکي کې به د هېواد د صادراتو د معیاري کولو لپاره ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د دغو زونونو په جوړولو سره به سوداګریز توکي د شته معیارونو په نظر کې نیولو سره بسته‌بندي، پروسس او په معیاري توګه د انتقال لپاره زمینه برابره او ورسره به شاوخوا 100,000 کسانو ته کاري فرصتونه برابر شي. له هغو ولایتونو چې په زیاته اندازه صادرات ترسره کیږي هلته د صادراتي اسنادو د پروسس دفترونه جوړ او د 4 ورځو کار په 40 دقیقو کې ترسره کیږي. همدارنګه نړۍ ته د شفافو او منل شوو صادراتو په موخه اسلامي امارت ټول ګمرکونه په معیاري او پرمختللې ټکنالوژۍ سمبالوي چې دا چاره به د صادراتو پر کیفیت او کمیت د پام وړ مثبت اغیز ولري. جوړې بدې شاړې کړم ښایسته به دې سوچند کړم